دغه سیالۍ چې د هیواد د شمال او شمال ختیځو ولایتونو د ورزشکارانو ترمنځ په کندوز ولایت کې پیل شوې وې، پرون ماښام د بلخ ولایت د ټیم په اتلولۍ سره پای ته ورسېدې. په ورته وخت کې د کندوز ولایتي کرکټ بورډ مشر امداد الله شینواری وایي د دې سیالیو له ترسره کولو یې موخه د هیواد په کچه د کرکټ د غوره څیرو پیژندنه ده. چې دا سیالۍ 15 ورځې وې او 10 لوبډلې وې او ټول ټال 15 لوبې وشوې چې 12 ورځې وخت یې ونیو. نو د دې لوبو اتلولي د بلخ دولت آباد لوبډلې په خپل نوم کړه او د دې لوبو یوازینی هدف دا و چې په شمال کې هغه څیرې هغه لوبغاړي چې ښه استعدادونه لري هغوی په ګوته شي او مرکز ته معرفي شي. په دې سایز چې موږ دلته خپله اتلولي چمپیون کړه، په خپلو ولایت کې موږ سږکال چمپیون پروس کال موږ دلته سمت شمال کې چمپیون شو او انشاءالله تعالی په راتلونکي به دا موږ ته ډېر لاسته راوړنې وکړي. انشاءالله موږ افغانستان کې 4 زونونه دي او یو خپل مرکز کابل. انشاءالله تعالی کوشش وکړو چې سمت شمال ته لاسته راوړنې وکړو. له بلې خوا سیمه ییز چارواکي په ملي او نړیواله کچه د کرکټ لاسته راوړنې د قدر وړ بولي. وایي چې اسلامي امارت د کرکټ په ګډون د ټولو سپورټي لوبو ودې ته ژمن ده. راتلونکو وختو کې همدغه لوبغاړي په نړیوالو لیګونو کې لوبېږي او بریاوې به راوړي او په راتلونکي کې مو هیله دا ده الله تعالی له دربار څخه غواړو چې زموږ ټولې لوبډلې بریالۍ وي او هیله مو دا ده چې الله تعالی په ګران هیواد کې همداسې امن برقرار ولري. په کندوز ولایت کې د کرکټ د غوره څیرو د پیژندلو په موخه د شمال او شمال ختیځ زون د لوبډلو ترمنځ د کرکټ سیالۍ په داسې حال کې ترسره شوې چې تر دې وړاندې هم د هیواد د ولایتونو ترمنځ څو نورې ورزشي سیالۍ په کندوز ولایت کې ترسره شوې وې.